مومنونه دا کو خزانه راوغته زمونږ کومه ځای شوې مزې او الله د خپل شا خزانه راووته هغه دی وګوره ماشومانانو خپلې کنډر کې چې دی خزانو مینته رڼا زمونږ ستړی شو او په تیاره دور رالو ته راځه تو مومنونه چاته حال مه وایه چې د دې ځینې ځو چېرته ځئ وړو ثابته ورځ موږ کار وکړو ستړي شو موږ پکې د سپي وچ غول ونه مونتو او تاسو پکې خزانه ومینته دا زموږ حق کېږي پسئ اسی مولا چې ته مونږ حق راکوي چې مونږ به الوځو ها لکه مذاکرات کول غواړئ ورېکه چې دا والا 100 روپۍ او ځئ 100 روپۍ خو ډېرې کم دي زه به درله 100 روپۍ راکړم خزانه مونته پرېږده ډېر زیدان دي 100 روپۍ نه لي هلکه لیټرین خان څه سره وکړو یار دا خیر وړي د پخواني زمانې وړه نه دي خو به موږ یو وطني زر غوښتو دا خیر وړي دي 100 روپۍ نه لي دا شیخ قیمتي دی اورې ما د 3 روپۍ دړي کړي دا نیک نه نیک مې راغسي دا پیسې ورکړه چې ځي دا خبره دې صحیح وکړه په دې خزانه کې ما ته مال ښکاري پوهېږه چغې مخ به وګو د دیوالونو غوږونه دي وړو چې 100 روپۍ نه لئ که نه نو دا والی 3000 روپۍ پاسئ ځئ پاسئ ځئ څه ګزاره وشوه راځه محمد چې ځو خامخا ګزاره وشوه لکه لاس شی ډېر دروند دی اوس به مالامال شمه اوس به زما د اړه ارمانونه پوره شي زما ارمانونه هم پوره شي ستا پسې شي ارمانونه پوره شي شیخ ما لیدلی تا 3000 روپۍ ور راکړې هغه به تاله درکړم ستا قیصه ختمه یو 500 به سیوا درکړم پرېږده سړیه خبره ورانه څنګه ورانه کلیتې خبرې کلیتې نه خبرو ما شی زما دی زما وروره روپۍ دې زما نه اخیستې دي او دا شی به بني مه بني بني ما دا 3000 روپۍ دي دا به زه تاله درکړم او بس یو 500 وګټم درکړم خیر دی اوس په مالامال شمه ښه سعید دغه د سیمټو د 10 لک روپۍ خو ما در ولېږلې د سیخ څو حساب دی جوړ شوی دی ما چې هغه ته هم در ولېږم په وخت بس موږ ته سامان نه رسوئ بلاک او خښته به هم پکاري صحیح ده ټیک ده ځه 6 لکه درالې بس زما به ستا زر پرتې ټیک ده صحیح شو ځه السلام علیکم نیکه وعلیکم سلام هلکه ګیلکاره ته کار له نه تلې ته خو په سپینو کې نن نالې یاره نیکه ما تاسو ته 2 ورځې مخکې ویلو چې په دې ورځ به زه نه راځم د لور اپریشن مې دی او روپو ته مې ډېر سخت ضرورت دی د 15 ورځو دیاړي مې د کاغه ور الله کړل هلکه تا ته پته نه دومره لویه خواري مې شروع کړې ده دا شته په ټینشن او په بوج کې پوره یم که نه چې روپۍ وشي در به کم دله فلحال 100 روپۍ نشته او زه شا باله خفه نه شې نیکه ستاسو سره د سیخ سیمټو روپۍ یي خو د مزدوري بیا ستاسو سره نه دا اوس ستا خبرې دي اول خوله وازه نیولې چې موږ له کار را موږ له کار را او چې سړی د له کار درکړي جو بیا به وایي کله به اډوانس راکړه او کله نن روپۍ او پرون روپۍ او 15 ورځې دي څه په کروړه روپۍ دې را باندې دي سړیه او اوس خو د لاډو در کوم نه مړه وچې خبرې کوئ سړیه دا خدای پاک دا غریبانان نښه کوي نو په دې وجه یې نښه کوي زه شا باله زمونږ به الله بل ځای ثواب وکړي خو د زړه د ازار نه دی دا چرته هم بې ځایه نه ځي داسې نه کېږي خبره ته ورانې هغه نیک را روان دی نیکه یاره که د خدای تعالی قمقل شي نیک دې راباندې خبر کړو سړیه ما در سره غوسه نیمه کوله ما خو در سره ګپ لګو خو ته پوه نه شوې څه قمقل شي سړیه تاسو راشئ دې خوا راشئ له شابه نیکه درلو یاره خو چې سړی ته په سر ولاړ جو کار به کوئ او چې نه داسې لکه د هندوانو مالو هلکه څه چل ستا په کنډر کې د خزانو مونده اما یې نیمه وي دوی نه نیمو هسې نیمو یوازې ته نیکه ما او ته ما یوازې ما او تا نه یو ما یې نیک کوم دی هر کار کوم خو په کار کې بېماني نه کومه ځکه چې ستا حق پکې نه ستا ځای دی زما نیکه ما ته ویلي مړ شه خو ته چا سره بېماني ونه کړې نو په دې ځکه یې د ما ایمانداري ښکاره کړه نیکه نو ده ته ما ځکه وویل چې ما یوازې زما او ستا نه ده نیک پکې هم دی توره د لالا وایي نوڼۍ د عبدالله وایي زما مال زما سره نیمه وایي او په دې ما ریسرچ کړلی دا پوره کنډر نه دی دا د قارون د خزانو نه ډک دی دا خو معمولي شی ده د دې نه به زه په ټرکونو مال وباسمه دا کمې کشې او بیلچې نه دا به دله په دې سرونو کې خښه کم کړی که د دې خزانې نوم په خوله واخیستو او نیکه دا خبره ده مزدوران یو مزدوران اوسئ پلاران د ځان نه مه جوړوئ هلکه نیکه ګوره داسې کار دی چې ګوره دا شی زموږ سر نیم کا که نه په ایماندارۍ ته به یې رانم بیا ګوره ویې نه ځکه چې پولیسو ته وایم او سره د دې پټي به یې چوت کړی لکه دې خبره ته ما سوچ نه و کړی یار زما وروڼه او لکه تاسو ته په زما ضروریات ډېر زیات دي بې انتها او تاسو غریبانان یې لږ ضروریاتو دي
څه مناسب روپۍ به درله درکړم ستاسو دواړو حصو پکې مو شي او زما کار به هم روان شي خوښه ده صحیح ده صحیح ده بس ما دړه نه یو فکر ویستی دی لږې روپۍ دي او بس بیا به درېیم غږ نه کوئ صحیح ده ټیک ته ټیک ته ټیک بس صحیح ده دا یو 2 لک روپۍ مې سیمټ واله راغستې وې لاک په ستا شي 1 لاک په ده شي خوښه ده صحیح ده صحیح ده دا واله نیکه دا واله او نن له منډه چوټي وکړئ خو د خدای خاطر وکړئ چاته ونه وایه نه 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 زمونږ څه کار دی بس زمونږ څه کار زه چې زه چوټون میلاو شو زه چې زو لاړو نیکه ترخکونه مرخکونه په دې وګڼئ صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده لکه غریب سړی چې کوم دی هغه زر غولېږي ودې که شوې د کروړاو روپو مال مې په 2 لک روپۍ واغېستو دا زه د خیره سره چې اوس یې راچومه چې پته یې ولګېږي چې د سره او جواهرات کې راوځي لکه دا اوس هډوکي دي او څه هیره ده لکه خدای وکړي خو باسه په عاشقي خو د مودي د نیا د چندرمخي هغه هډوکي دي او د هغې هغه هیره ده پکې ټول د انسان هغه سخا مال دی روپۍ مې راووایي هلکه په خپل نصیب صبر کوه په دې پسې چندرموږي نیکه را روان دی د هغې به نن ګولی پوره 4 لکه روپۍ لو ایوبه 2 خپې خپلې که او 2 پردۍ که او د دې ځینې ځان وباسه راځه پنچر استاد راځه افغانو وږی شوی یم څه ښه شی راباندې وخوړو که نه مومنونه زما سره خو روپۍ نشته څه راباندې وخوړومه پاتمانو تاله خو ډېرې آیډیا راځي په یو خپله یوه آیډیا پې وجنګو که نه پاتمانو موټر صحیح وایي آیډیا وجنګوه ښه آیډیا وجنګوم خاصه چې زه تاسو نه باندې به سواد کې پکې رسټورانټ کې پلیټر خورم څنګه به راباندې پلیټر خورئ موږ سره خو روپۍ شته نو تاسو ماته زما کار پرېږدئ صوفیان او ځوانانو تاسو کور ته ځئ ته به تاسو ته بیا اواز کړم مومنونه ته اوس ګوره زما کمال راځه راپسې مومنونه زما آډیا دې خوښه شو که نه راز چې اوس در باندې په سواد کې پکې رسټورانټ کې پلیټر وخورم پتمانو مونږ چېرته پرېږدې یوازې راځئ بیا ملګرو که چېرې تاسو هم په کور کې د ماشومانو سره په ناسته بور شوي نو یو پیر سواد کې رسټورانټ ته ضرور تشریف راوړئ ولې چې دا د خوراکونو دپاره یو بهترین رسټورانټ دی او د ریفریشمنټ دپاره یو بهترین ماحول دی د سواد د سین یخې اوبه خوندورې ذایقې او دغه شانتې بااخلاقه عمله او ډېر بې انتها خوراکونه نو بیا انتظار د کمې خبرې دی موږ به انتظار کوو او تاسو پته یاد ساتئ سواد کې رسټورانټ نزد ګیمن پول خوازخیله سواد